سلامونه نکهیل احترامات یو ځل بیا درته د اپریټینګ سیسټم په لومړني لیکچر انټروډکشن ټو اپریټینګ سیسټم په دریمه ویډیو کې ښه راغلاست او هرکلی وایم. دا چې موږ په دویم لیکچر کې خبرې کړې وې په کمپټیشن بټوین ونډرز، هغه ونډرز د اپریټینګ سیسټم چې دوی اپریټینګ سیسټمونه ډیولپ کوي، د دوی کمپټیشن په مارکیټ کې څنګه دی، د دوی اپریټینګ سیسټمونه خلک په کوم لحاظ خوښوي او اپریټینګ سیسټمونه یې تر اوسه په بازار کې څومره فیصده ځای نیولی دی. لکه موږ تاسو وویل چې ډومینانټ ډیسکټاپ اپریټینګ سیسټم چې دی په ټول مارکیټ چې تسلط کړی دی 3.3% چې دا استعمالیږي هغه مایکروسافټ وینډوز دی. د ده یو علت دا دی چې دوی داسې انټرفیس وړاندې کوي چې هر یو یوزر که ټیکنیکل نالج هم نه لري، دوی د استعمال او د استعمال وړي دي، د پوهېدو وړي دي، یعنی کولی شي چې په اسانۍ سره دا استعمال کړي. دا د دنیا قانون دی. هره کمپنۍ یا هر ونډرز چې هر څه تولیدوي د خپل تولید لپاره باید دوی داسې خلک هم وروزي تر څو د دوی د تولید په استعمال باندې پوه شي. که چېرته یو کمپنۍ یو څه تولیدوي او د دوی د تولید لپاره داسې پروفیشنل کسان ونه لري چې د دوی په تولید نه پوهېږي، که هغه هارډویر وي او که هغه سافټویر وي، دوی ترقي نشي کولی. نو د همدې لپاره مایکروسافټ کمپنۍ د خپل تولید لپاره، د سافټ تولید لپاره، د اپریټینګ سیسټمونو د تولید لپاره مختلف کورسونه لانچ کړي دي. لکه موږ او تاسې چې ګورو څومره ماوس مایکروسافټ افیس سپیشلیسټ چې یو نړیوال اګزام دی د دې لپاره چې افیس د مایکروسافټ کمپنۍ یو پیکیج دی، یو سوټ اف سافټویر دی. نو که د دې لپاره د مایکروسافټ کمپنۍ غواړي تر څو دغه یو پراډکټ چې په سافټ بیس کې دوی لانچ کړی دی دغه په بازار کې ښه وچلیږي او مختلف خلک دا استعمال کړي، مهمه ده چې د دې لپاره پروفیشنل کسان وروزي. همدغسې موږ او تاسې ګورو په نیټورک فیلډ کې چې زیاتره ډیوایسونه استعمالیږي، خصوصا په نیټورکینګ کې هغه د سیسکو کمپنۍ دی. ولې د سیسکو کمپنۍ د خپل تولید د زده کړې لپاره مختلف خلک روزلي دي. لکه هغوی چې ډېر مشهور کورسونه یې لانچ کړي دي، CCNA ده، CCNP ده، CCIE ده، او همدغسې تر آرکیټیکچر بیس پورې دوی کورسونه لانچ کړي دي تر څو د خپل ډیوایسونو لپاره داسې پروفیشنل خلک وروزي چې دوی پې پوهه شي. که چېرته پروفیشنل خلک په بازار کې شتون ولري، هره اداره به همغه ډیوایس اخلي په کوم ډیوایس چې ډېر خلک پوهېږي. نو د همدې لپاره مایکروسافټ وینډوز یو داسې سیسټم سافټویر دی، اپریټینګ سیسټم دی کوم چې بیخي زیات کنوینینس او اسانه دی. یوزر په اسانۍ سره کولی شي خپل مشکلات حل کړي او خپل یوزر پروګرامونه اکزیکیوټ کړي. نو د دې لپاره د بازار تسلط هم دوی اخیستی دی. دویم ورپسې موږ تاسو ویل چې لینکس دی، که څه هم کمانډ لاین انټرفیس وړاندې کوي او ډېر سخت دی، خو سیکیورټي کې بیا له ده څخه شا نه ده وړې، په سیکیورټي کې ډېر زیات قوي دی. همداسې چې د موبایل او سمارټ فون او ټبلیټ لپاره کوم اپریټینګ سیسټمونه ډیزاین شوي دي، لکه موږ تاسو ویل انډرایډ چې د ګوګل کمپنۍ لخوا ډیزاین شوی، دا ډېر زیات مشهور دی او په زیاتره سمارټ فون او ټبلیټ کمپیوټرونو کې دا موږ سره څنګه دی نصب دی. دا ولې ځکه نصب دی د دوی استعمال اسانه دی. ان یوزران چې دوی استعمالوي، ان یوزران اکثریت چې کمپیوټرونه موبایل استعمالوي یا سمارټ فون استعمالوي، که هغه موږ تاسو وګورو ټول انډرایډ اپریټینګ سیسټمونه دي. دا ولې چې د دې استعمال اسانه دی، په اسانۍ سره په یوزر پوهېدلی شي. نو په ده خاطر د بازار 8.5% برخه انډرایډ اپریټینګ سیسټمونو نیولې ده. او همداسې iOS دی چې هغه یوازې سپیسیفیک د اپل ډیوایسونو لپاره څنګه دي ډیزاین شوي دي، په بل ډیوایس کې نصب کېږي هم نه. نو د دې خاطر هغه ډېر زیات ریسټرکټ دي او 10.3 برخه د مارکیټ ده نیولې ده. نن موږ او تاسې په یو نوي ټاپک باندې خبرې کوو انشاءالله، هسټري اف اپریټینګ سیسټم، چې دا یو ډېر زیات لوی ټاپک دی. کوشش کوو
چې په لنډو الفاظو او په لنډو ټکو کې انشاءالله واضح کړو. اپریټنګ سیسټم د وخت په تېرېدو سره رامنځته شوی دی، خو شروع به انشاءالله موږ د فرست جنریشن کمپیوټر څخه کوو، ځکه چې لومړنی کمپیوټر باید وپېژنو. کمپیوټر چې لومړنی رامنځته شو، لومړنی نسل یې رامنځته شو، آیا په دغه وخت کې اپریټنګ سیسټم شتون لرلو او که نه لرلو. نو شروع به انشاءالله د تاریخ نه کوو. کوشش وکړئ فقط کنسپټ ورسره واخلئ. زه تاریخ بیانوم، که تاریخ تاسې خوښ نه شو، فقط هغه خپل مفکوره وه، خپل تاسې چې څه غواړئ هغه ورنه تاسې واخلئ. Operating systems have been evolving through the years. The first two digital computer was designed by the English mathematician Charles Babbage. لومړنی ډیجیټل کمپیوټر چې رامنځته شو هغه د چارلز بیبیج په واسطه باندې رامنځته شو. چارلز بیبیج چې دا یو انګلیش ریاضیکي عالم و، د ډېر تکړه او قوي انجینیر و. د په خپل ژوند کې د خپل مشین یا ډیجیټل کمپیوټر د رامنځته کولو لپاره ډېرې زیاتې هڅې وکړې، خو د ده کنسپټ دومره قوي او دومره اعلی و چې د هغه وخت ټکنالوژي د ده قابله نه وه چې د ده سیسټم ته دې حرکت ورکړي یا د ده سیسټم دې رن کړي. ځکه ده چې کوم سیسټم رامنځته کړی و انالیتیکل انجن، دا د اوسنیو کمپیوټرونو لپاره یو بیس دی، یو اساس دی. دا کمپیوټر جنرال پرپز کمپیوټر او د داسې کمپیوټر نه و چې یوازې کالکولیشن یې ترسره کولی شو، نه، دا جنرال پرپز میکانیکل کمپیوټر او ده کولی شو چې هر ډول کارونه ترسره کړي. خو چارلز بیبیج چې کومه نظریه لرله دا ډېره زیاته مخکې وه او د هغه وخت ټکنالوژي د ده قابل نه وه، دومره ظرفیت یې نه لرلو چې د انالیتیکل انجن ټول ضرورت یې پوره کړي. نو د ډېر وخت څخه وروسته دا چې چارلز بیبیج د 1892 نه تر 1801 پورې ژوند کړی دی، نو په همدې اساس د په خپل ژوند کې هېڅکله نه دي لیدلي چې دا کامیاب شوی یا د دا ماشین کامیاب شوي. خو وروسته له ده نه چې دا بیا وفات شه، بیا د ده په نظریو باندې عالمانو بیرته بیا غور وکړه. نو د وخت په تېرېدو سره چې دا وفات شه، ټکنالوژي پرمختګ وکړه، د ده ماشین دومره مخته لاړه چې ډیولپمنټ پکې رامنځته شو. د ده ماشین د اوسنیو کمپیوټرونو لپاره یو تهداب شو. نو په همدې خاطر چارلز بیبیج ته د فادر آف کمپیوټر ویل شو. اوس موږ تاسې چې څومره لولو فادر آف کمپیوټر څوک دی؟ هغه چارلز بیبیج دی. چارلز بیبیج د وخت په تېرېدو سره د خپل ماشین لپاره یوه نظریه وړاندې کړه. هغه وغوښتل چې زما د ماشین غیر له یو سافټویر نه رن کېږي. په همدغه وخت کې د پروګرامینګ کنسپټ و چې باید ماشین ته یو کوډ ولیکل شي تر څو یو پروګرام رن کړي، خو د پروګرامینګ د امپلیمنټیشن لپاره یو لنګویج نه وه چې مستقیما د په یو لنګویج کې د یو سیسټم لپاره کوډ ولیکل شي او هغه دې په سیسټم باندې رن شي. نو د همدې لپاره د وخت په تېرېدو سره چارلز بیبیج سوچ وکړه چې زما کمپیوټر غیر له یو سافټویر نه رن کېږي، د لپاره باید سافټویر ولیکل شي. نو په هغه وخت کې چې یوه مشهوره انجینیره وه، د برطانیي مشهور شاعر لور وه، اډا لولیس په نامه. اډا لولیس یې ځان سره کړه او ونیوله، یعنې په کرایه یې ونیوله تر څو د ده د ماشین لپاره کوډ ولیکي یا د ده د ماشین لپاره یو سیسټم رامنځته، داسې اپریټنګ سیسټم یا داسې یو سافټویر رامنځته کړي چې دا ماشین یې رن شي. نو همدغه د نړۍ لومړنی پروګرامر هم ده. اډا لوله د نړۍ لومړنی پروګرامر ورته ویل کېږي او هغه وخت چې ده په کوم پیپر باندې پروګرام ولیکلو د چارلز بیبیج د ماشین لپاره، بیا د ده مرګ نه وروسته هغه د اډا لنګویج په نامه بیا یاده شوه، چې یعنې دغه لنګویج دغه پروګرام چې ده په کوم پیپر باندې لیکلی و هغه ته بیا اډا لنګویج پروګرامینګ لنګویج ورته ویله، اډا. دغه موږ سره د چارلز بیبیج ماشین و. کله چې چارلز بیبیج ډیجیټل ماشین رامنځته کړه، په همدغه وخت کې د دویم نړیوال جنګ پورې مختلف علماو ډیجیټل کمپیوټرونه رامنځته کړه. خو کوم کمپیوټرونه چې د چارلز بیبیج څخه وروسته رامنځته شوي دا ټول جنرال پرپز کمپیوټرونه نه وو. دوی یوازې کلکولیشن کولی شو، کلکولیشن انجن و. لکه په هاورډ آیکن په
هارورډ یونیورسيټي کې په 1940 کې یو ماشین رامنځته کړ. جوهان ون نیومن چې ډېر زیات مشهور دی په ارکیټیکچر کې چې موږ او تاسې بیا لولم چې د یو ارکیټیکچر رامنځته کړ. ایډوانس انسټیټیوټ فار ایډوانس سټډي په ده کې په پریسټن کې د یو ماشین رامنځته کړ، ډیجیټل کمپیوټر رامنځته کړ. همداسې جې پریسپر ایکرټ او جوهان میچلی په پنسلوانیا کې یو ماشین رامنځته کړ. مختلفو علماو د ډیجیټل ماشینونه رامنځته کړ، خو سپیسیفیک پرپس کمپیوټرونه و، جنرال پرپس کمپیوټرونه نو چې هر کار دی وکړي، فقط یې کلکولیشن کولی شو. او دا ماشینونه چې دوی رامنځته کړ د دوی دومره حجیم و دومره لوی کمپیوټرونه چې دوی به کولی شو یو انټایر روم ونیسي، یوه غاټه کوټه غونډه ونیسي، او تقریبا tens of thousands of vacuum tubes، تقریبا لسګونه زره ویکم ټیوب په ده کې استعمالېده. او دوی په نسبت د وخت د یو کوچني او یو ډېر زیات کمزوري کمپیوټر په نسبت باندې میلیونز آف ټایمز سلو کمپیوټر نو. حال دا چې یوه غونډه کوټه یې نیوله په نسبت د اوسنۍ زمانې د یو وړوکي او ډېر کمزوري کمپیوټر په نسبت باندې میلیونز آف ټایمز سلو کمپیوټرونه هغه. او د دوی پروګرام څنګه کېده؟ که چېرته به یو یوزر وغوښته چې خپل پروګرام اکزیکیوټ کړي، نو د پروګرام لپاره دوی مینولي یو فزیکل تخته لرله چې هغه ته ویل کېږي بلیک بورډ تخته. یعنې لکه موږ او تاسو چې اوس کوم پروګرام اکزیکیوټ کوو، خو دا پروګرام چې دی دا به چېرته پروت وي؟ په یو ډسک کې به پروت وي، او دا ډسک انټرنلي ډسک وي یا به ایکسټرنل ډسک وي چې هغه موږ او تاسې ګورو چې د اپریټنګ سیسټم ریډینګ د کوم څه نه کوي، یا د انټرنل ډسک نه کوي یا به یې د ایکسټرنل ډسک نه کوي. په هغه وخت کې د ریډینګ لپاره بلیک بورډ یوه آله وه. که چا به وغوښتل چې د کمپیوټر یا د سیسټم انسټرکشن ته تغییر ورکړي، نو دا به بلیک بورډ استعمالول چې دا بلیک بورډ یو فزیکل تخته وه کوم چې سوري لرل او ساکټ لرل، او هر یو ساکټ او هر یو سوري کې به وایرنګ کېده، وایرنګ تارونه به یې لرل. که چا به غوښتل، که پروګرامر به غوښتل چې د کمپیوټر سیسټم د کمپیوټر انسټرکشن ته تغییر ورکړي یا یو پروګرام اکزیکیوټ کړي، په هر هول کې به یې پلګز ان کولو، یو وایر به راغسته او پلګ ان کولو به، او د هر یو وایر نمایندګي د څه شي کوله؟ د 1 او د 0. کله چې یو پروګرامر به د پلګ بورډ په واسطه باندې یو پروګرام انپوټ کړ، نو بیا به لاړ او کلارې به ناستو تر دې چې سوچونه وکړي. که پروګرامر به وغوښتل چې خپل پروګرام اکزیکیوټ کړي، نو د پلګ بورډ د تختې په واسطه به خپل انسټرکشن انپوټ کړ، بیا به کلارې ناست او دا سوچ به یې کولو که چېرته پروګرام مې رن شو خو ښه خبره ده، که رن نه شو شاید چې 100,000 یا له 100,000 څخه زیات ویکم ټیوب څنګه شي اور واخلي او وسوځي ختم شي. نو د یو پروګرام د رن کېدلو په صورت کې به کمپیوټر دومره تاوان کولو. دا چې کمپیوټر به زموږ غېږ ته راورسېده او اینډ یوزران ټیکنیکل علم چې نه لري هغوی هم استعمالولی شي. دا داسې اسانه کار نه دی، دا د په تدریجي شکل سره د ډېرو علماو د منطق او د لاجیک یوه نتیجه ده چې اوس کمپیوټر زموږ او ستاسې غېږې ته راورسېده او هینډ هیلډ کمپیوټر دی، موږ یې په لاس کې ګرځولی شو دومره په اسانۍ سره. نو دا د ډېرو زحمتونو نتیجه ده. راځو بل سلاید ته. ترانزسټرز اینډ بیچ سیسټم. ترانزسټر یوه سیمی کنډکټر ټکنالوژي ده چې د سیلیکان څخه جوړه ده. سیلیکان د سیلیکان څخه جوړه ده، یو سیلیکان چیپ دی. کله چې ترانزسټر رامنځته شو، کمپیوټري نړۍ ته مکمل تغییر ورکول شو، ځکه ترانزسټر یوه داسې آله ده چې د اوسني ماډرن کمپیوټر اساس د جوړ کړی دی. کله چې ترانزسټر رامنځته شو، بیخي د کمپیوټري نړۍ یا د ټکنالوژي نړۍ دغه مخې بیخي سرچپه کړه، ځکه چې هغه کمپیوټر چې یو غونډه کوټه یې نیوله د ترانزسټر له برکته زموږ او ستاسې غېږې ته راغی. هغه کمپیوټر چې یو انسټرکشن به ورته انپوټ کېده ډېر زیات ټایم به یې نیوه. که چېرته به انسټرکشن په کامیاب ډول اکزیکیوټ شو خو ښه خبره وکړه، اکزیکیوټ نه شو شاید 100,000 یا له 100,000 څخه زیاتې پرزې د کمپیوټر به سوځېدلې.
نو په داسې حال کې ټرانزسټر رامنځته شو. ټرانزسټر یو سیلیکان چپ دی. سیلیکان یو داسې معدن دی، یو داسې مواد دی موږ سره چې دا ولې ټرانزسټر لپاره انتخاب شو. اکثریت د موږ تاسې د شګې پیژنو، د دې شګو په دې شګو کې دا سیلیکان موجود دی چې بیا وروسته له تصفیې څخه د ماشینونو له تصفیې څخه چې کله په دې شګو کې عملیات ترسره شي یا تصفیه شي دغه شګې، نو دغې نه سیلیکان ویستل کېږي. دا سیلیکان ډېر پیدا کېږي. په همدې خاطر باندې د ټرانزسټر لپاره سیلیکان انتخاب شو. سیلیکان یو داسې چپ دی کوم چې از سویچ یا از امپلیفایر کار کوي تر څو الکتریکل چارج هولډ کړي یا لیک کړي. ښه، په همدغه وخت کې چې ټرانزسټر رامنځته شو، نو دغه سیسټمونه چې ټرانزسټر به پکې استعمالېده دوی ته د دویم نسل کمپیوټرونه وویل شو. او په همدغه وخت کې بیچ سیسټم هم رامنځته شو. اصل کې یو بیچ اپریټنګ سیسټم دی، یو بیچ سیسټم دی. بیچ سیسټم د بیچ اپریټنګ سیسټم سره فرق لري ځکه بیچ سیسټم د هارډویر بیس دی او بیچ اپریټنګ سیسټم بیا هغه خپله یو خاص او ځانګړی سیسټم دی. بیچ سیسټم کنسپټ د دوانو یو شی دی، فقط دا هارډویر بیس دی، اپریټنګ سیسټم ته نشو ویلی. بیچ سیسټم به ملټیپل جابس، هغه جابس چې یو ډول نیډس لري، غواړي چې مثلا انپوټ آوټپوټ ترسره کړي. د یوزر د پروګرامونو یوزر به غوښتل چې خپل پروګرامونه یا خپل جابس ایگزیکیوټ کړي، نو په هغه وخت کې دا هر چا نشو ایگزیکیوټ کولی ځکه چې بیچ سیسټم باندې پوهېده د هر چا کار نه و، یا هغه کمپیوټرونه یا هغه سیسټمونه چې په هغه وخت کې استعمالېده د ان یوزر په هغه نه پوهېده، د هر چا لاس ته دا کمپیوټر نه رسېدي. دلته اوس راځي ما لیکلي دي دغه ټرانزسټر چې په کوم سیسټم کې استعمالېدي دا ډېر زیات قوي کمپیوټر وي چې دته مین فریم هم ویل کېږي، مین فریم کمپیوټر، او دا دومره حساس وي دوی ډېر زیات هیټینګ جنریټ کوو. د هیټینګ د جنریټ په اساس دوی ته به په داسې یوه کوټه کې یا په داسې یو ځای کې موقعیت ورکول شوی و په کوم کې چې به د ایر کنډیشن موجود و یا د هوا حالات به پکې په منظم ډول جوړ و. که چېرته هوا حالات پکې په منظم ډول جوړ نه وی دوی کار نشو کولی. او د ده سره سره داسې سټف په موجود و چې هغه پروفیشنل خلک وو چې دا پروګرامونه رن کړي. هر کس نشو کولی چې پروګرام رن کړي. لکه اوس چې موږ تاسې ګورو کمپیوټر د هر چا په لاس کې دی. هغه وخت کې کمپیوټر ته یوازې ټیکنیکل او پروفیشنل سټف به ولاړو، اپریټر به ولاړو. که چېرته به چا غوښتل چې خپل جابس ایگزیکیوټ کړي، جاب به چا ته ورکول؟ اپریټر ته به ورکول. هر چا دا کمپیوټر نشو استعمالولی، یوازې لوی کارپوریشن یا دولتونو استعمالولی شو، لوی انسټیټیوشن استعمالولی شو ځکه د دوی پرایس بیخي ډېر میلیونز ډالر د دوی پرایس و. که چېرته به پروګرامر غوښتل چې خپل پروګرام ایگزیکیوټ کړي، نو په دغه وخت کې چې کومې پروګرامینګ لنګویج وي یو های لیول لنګویج وي په هغه وخت کې لکه فورټرن لنګویج چې په ده کې په نیچرل لنګویج کې پروګرام لیکل کېده، کوډ به یې په نیچرل لنګویج کې لیکل کېده، بیا به دغه پروګرام چې دی په یو دغه کې لیکل کېده، په پیپر باندې به لیکل کېده، دغه پیپر به په پنچ کارډ کې انپوټ کېده، بیا به کمپیوټر ته ورکول کېده دغه انسټرکشن. کمپیوټر به دغه انسټرکشن د مشین لنګویج ته اړول او یو آوټپوټ به بېرته تا ته په پرنټر باندې درکولو یا به د آوټپوټ کارډ ریډر په واسطه باندې به درکولو. نو دغه بیچ سیسټم دا د IBM 1401 سیریز لپاره ډیزاین شوی و او د دوی اسانه کار هم دا و چې جاب داسې سیکوینسینګ جاب ته داسې سیکوینس ورکړي تر څو یو ډول نیډس ولري، هغه جابس یو ډول نیډس لري، هغوی 1 by 1 ایگزیکیوټ کړي. اپریټر به دغه د جابس منظم کول یا 1 by 1 ترتیب کول د دا وظیفه د چا وه؟ د اپریټر وه. اپریټر ته به جابس ورکول شو، هغه به په پنچ کارډ کې 1 by 1 تنظیم کړه تر څو دغه جابس ټول بیچ سي از ا نیډ. داسې جابس چې هغه یو ډول نیډس لري، یو ډول ریکوایرمنټ لري، 1 by 1 به ایگزیکیوټ کېدل. دا یو اپریټنګ سیسټم نه و بلکې هارډویر بیس بیچ پروسیسینګ سیسټم. او تر ټولو ښایسته خبره یې دا وه چې زه ډېر زیات وخندول. په کتاب کې مې ولوسته چې وایي د دغې کمپیوټرونو د ویسټ ټایم تر ټولو لوی علت څه شی و؟ علت یې دا و چې اپریټر به لومړی دغه جابس
په پنچ کارت کې منظم کړه بیا به کمپیوټر ته انپوټ کړه چې کله به انپوټ کړه لا بړه کله به کېناست او کافي به څکله د کافي د څکلو څخه وروسته به بیا راغی آوټپوټ به یې لیده نو دغه د انپوټ او آوټپوټ د راتګ او راتګ ترمنځ به د کمپیوټر ټول ټایم څنګه کېده د کمپیوټر د ایگزیکیوشن ټایم به هسې ویسټ کېده ختمېده ځکه چې یو څوک چې اوس مثلا یو پروګرام ایگزیکیوټ کوي او د پروګرام د ایگزیکیوشن په وخت کې لومړی ځي انپوټ کوي یا پروګرام بیا به ځي آوټپوټ ته به ودرېږي نو دا خو وخت نیسي نو د اپریټر دغه تګ او راتګ د انپوټ او آوټپوټ د ډیوایسونو ترمنځ دا ډېرو نو چې د ډېرو د کمپیوټر ټایم بیخي زیات څنګه کېده ویسټ کېده. اوس راځو بیچ اپریټنګ سیسټم ته. بیچ اپریټنګ سیسټم هغه اپریټنګ سیسټم دی کوم چې ملټیپل جابس یا ګروپ اف جابس چې یو ډول ریکوایرمنټ ولري مثلا غواړي چې انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي دا به ون بای ون په پنچ کارت کې تنظیم کړل اپریټر ته به ورکول بیا به اپریټر دا وظیفه به د اپریټر وه تر څو دا جاب د یو ډول نیډ په اساس د یو ډول ریکوایرمنټ په اساس په پنچ کارت کې تنظیم کی او اپریټنګ سیسټم به بیا داسې کول چې ون بای ون به ایگزیکیوټ کول. د اپریټنګ سیسټم ساده کار دا چې یو فنکشن یو جابس چې ایگزیکیوټ شي د خپل د کنټرول ترانسفر کړه بل جاب ته. په بیچ اپریټنګ سیسټم کې په بیچ اپریټنګ سیسټم کې میموري یوازې په یو وخت کې یو جاب ساتلی شو که چېرته به دغه جاب ایگزیکیوټ شو او د ایگزیکیوشن په وخت کې به دغه جاب انپوټ آوټپوټ ته ضرورت لرلو او دا به انپوټ آوټپوټ ته لاړه سی پی یو به آیډل پاتې کېده سی پی یو دا ډیسیژن نشو نیولی چې خپل کنټرول دې راواخلي او بل جاب ته دې اساین کړي ځکه په دغه وخت کې په میموري کې بل جابس شته نه دی همدغه جابس د ایگزیکیوشن په حالت کې دی او په همدغه حالت کې ضرورت لري انپوټ آوټپوټ ته او دا انپوټ آوټپوټ ته لاړ سی پی یو خپل کنټرول نشي ټرانسفر کولی تر څو دغه جاب په مکمل ډول انپوټ آوټپوټ هم خلاص نشي او ایگزیکیوشن هم خلاص نشي. نو بیچ اپریټنګ سیسټم هغه اپریټنګ سیسټم دی په کوم کې چې پروګرامونه ګروپس اف جاب یا ملټیپل جابس په اساس د یو ډول ریکوایرمنټو په اساس د یو ډول غوښتنو ایگزیکیوټ کیږي او د بیچ اپریټنګ سیسټم میموري at the same time یو جاب ساتلی شي یعنی موږ ویلی شو چې بیچ اپریټنګ سیسټم نن ملټي پروګرامینګ اپریټنګ سیسټم دی په دې کې ملټي پروګرامینګ نشته دی که چېرته پکې ملټي پروګرامینګ وی نو ده به کولی شو چې په یو وخت کې ملټیپل جابس ایگزیکیوټ کړي نو موږ ویل نو په همدا اساس بیچ اپریټنګ سیسټم هغه اپریټنګ سیسټم دی کوم چې ګروپس اف جاب ملټیپل جابس د یو ډول نیډس په اساس باندې ایگزیکیوټ کوي. بل سلاید د پرابلم اف بیچ اپریټنګ سیسټم څه مشکلات بیچ اپریټنګ سیسټم لرل تر ټولو لوی مشکل چې په بیچ اپریټنګ سیسټم کې و هغه د یوزر انټراکشن کله چې به جاب ایگزیکیوټ کېده هیڅکله یوزر د توانایي نه لرله چې د ایگزیکیوشن په وخت کې د جاب سره انټراکشن وکړي یا د جاب ایرر د هینډل کړي یوزر دا نشي کولی او دویم سی پی یو به اکثریت آیډل پاتې کېده آیډل مینز وزګاره به پاتې کېده که لارې به ناسته به کار به یې نه کولو ځکه چې کله چې به جاب ایگزیکیوټ شو د ایگزیکیوشن په حالت کې به د انپوټ آوټپوټ ته ضرورت لرلو جاب به انپوټ آوټپوټ ته لاړه سی پی یو د دې ډیسیژن نشي نیولی چې خپل کنټرول دې ټرانسفر کړي بل جاب ته ځکه په دغه وخت کې په میموري کې بل جاب نشته دی همدغه جاب چې تر څو په مکمل ډول انپوټ آوټپوټ او ایگزیکیوشن خلاص شوی نه سی پی یو بل جاب نشي ریډ کولی او بل جاب د پنچ کارت څخه یا په هغه وخت چې د ریډینګ کومه علاوه له هغې څخه رن ته نشي راتللی نو په دغه وخت کې سی پی یو همیشه آیډل پاتې کېدل. ملټي پروګرامینګ یا ملټي پروګرامډ بیچ اپریټنګ سیسټم په سمپل بیچ اپریټنګ سیسټم کې موږ تاسو ویل چې دا نن ملټي پروګرامینګ اپریټنګ سیسټم او سی پی یو به کې اکثریت څنګه پاتې کېده آیډل پاتې کېده او د دې یوازینۍ وجه دا وه چې د سی پی یو سپیډ دا زیات او د انپوټ آوټپوټ سپیډ کم نو د همدې ضرورت په اساس باندې انجینرانو فیصله وکړه تر څو یو داسې سیسټم رامنځته کړي یا همدغه سیسټم کې ډیولپمنټ راولي او ډیولپمنټ څه په اساس راولي د میموري په اساس ځکه په بیچ اپریټنګ سیسټم کې میموري یوازې یو جاب ساتلی شي نو که چېرته دا میموري ایکسپینډ شي او ملټیپل جابس وساتي مور دین ون جاب اټ ا ټایم وساتي
او د یو جابس ایگزیکیوټ کیږي او د ایگزیکیوشن په وخت کې دغه جاب انپوټ آوټپوټ ته ځي سی پی یو آیډل پاتې کیږي. نو ښه خبره ده چې سی پی یو د آیډل پاتې کېدو په ځای باید په بل کار باندې یا په بل جاب باندې کار شروع کړي چې دغلته بیا کوم کنسپټ رامنځته شو؟ ملټي پروګرامینګ کنسپټ رامنځته شو. کله چې به سی پی یو په یو پروګرام باندې کار شروع کړ، په یو جاب باندې به کار شروع کړ، دغه جاب به د ایگزیکیوشن په حالت کې انپوټ آوټپوټ ته لاړ، سی پی یو خپل کنټرول ډایرکټ ټرانسفر کړ بل جاب ته، ځکه میموري به مور دین ون جاب ساتل په دغه وخت کې. نو ملټي پروګرامینګ رامنځته شو. ملټي پروګرامینګ از ان ټیکنیک where multiple jobs are loaded into memory at the same time and the CPU switches between them to maximize CPU utilization. ملټي پروګرامینګ اپریټنګ سیستم دا یو ټیکنیک دی په کوم کې چې ملټیپل جابس په سیم ټایم کې لوډ کیږي چېرته میموري ته، یا میموري کولی شي په سیم ټایم کې ملټیپل جابس هولډ کړي تر څو سی پی یو د دوی ترمنځ سویچ شي کله چې یو جاب انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي یا ټرمینیټ شي. او د ملټي پروګرامینګ تر ټولو لوی هدف څه شی دی؟ هغه د سی پی یو یوټیلایزیشن دی چې د سی پی یو څخه په څومره توګه چې څومره کولی شي د سی پی یو څخه اعظمي استفاده وکړي. موږ تاسې میموري لرو. میموري ډېره زیاته محدوده ده ځکه میموري په دوه برخو ویشل شوي. په یو برخه کې اپریټنګ سیسټم موجود دی او بله برخه د یوزر پروګرامونو ته ورکول شوې ده. نو څنګه کولی شو موږ د میموري څخه بیسټ یوټیلایزیشن واخلو، په قوي توګه استعمال کو؟ د دې لپاره چې په قوي توګه استعمال کو ملټي پروګرامینګ رامنځته شو تر څو میموري د یو پروګرام په ځای ملټیپل پروګرام څنګه کې هولډ کې وساتي. The approach is known as a multi-programming or multitasking. It is the main function of modern operating system. Job pool, a group of jobs that are ready to be executed called job pool. دغه چې ملټي پروګرامینګ چې رامنځته کیږي دا جاب پول ته ضرورت لري. جاب پول ګروپ اف جابس دي، هغه جابس کوم چې دې ته ریډي دي چې هغه څنګه شي ایگزیکیوټ شي. جاب پول کوم ځای کې؟ سیکنډري سټوریج کې موږ سره. Multi-programming allows the system to increase CPU utilization by holding more than one job in the main memory. Multi-programming دته اجازه ورکوي د CPU utilization ته اجازه ورکوي ځکه چې more than one job at the same time چرته وجود لري په میموري کې چې سی پی یو به د دوی ترمنځ څنګه کېږي سویچ کېږي. چېرته سی پی یو یو جاب ایگزیکیوټ کړو د ایگزیکیوشن په حالت کې دغه جاب یا ټرمینیټ کېږي یا انپوټ آوټپوټ ته ځي. سی پی یو به ډایرکټلی په مستقیم ډول له همدغه جاب څخه خپل کنټرول به له دغه جاب څخه راخلي او بل جاب ته به اساین کوي. دا د ملټي پروګرامینګ یو ویژوال ډیاګرام دی. ګوره دلته موږ سره یو جاب دی، پروګرام ا دی، دا رن شو، له دې ځای څخه رن شو تر دې ځای پورې راورسېده، خو اوس ویډینګ ته ضرورت لري یا انپوټ آوټپوټ ته ضرورت لري. دغه جاب یا دغه پروګرام څنګه کېږي؟ بلاک کېږي. نو په همدغه وخت کې پروګرام بي د دې ځای نه شروع کېږي. دا پروګرام بي چیرته دی؟ په ریم کې دی. نو سی پی یو خپل کنټرول ډایرکټ چاته ورکوي؟ پروګرام بي ته ورکوي. پروګرام بي د دې ځای نه شروع کېږي تر دې ځای پورې راځي، بیا ویډینګ ته ضرورت لري یا بلاک کېږي یا انپوټ آوټپوټ ته ځي. نو په همدغه وخت کې چې په ریم کې موږ سره پروګرام سی هم موجود لري، سی پی یو خپل کنټرول له پروګرام بي نه راخلي او چاته ورکوي؟ پروګرام سی ته ورکوي. نو دغه ټولو د ویټینګ ټایم هم کم شو او د ایگزیکیوشن ټایم هم کم شو. نو د ملټي پروګرامینګ کنسپټ موږ ته دا وایي چې د سیم ټایم ملټي پروګرامونه ایگزیکیوټ کېږي. په هغه صورت کې کوم صورت کې چې موږ او تاسې ملټیپل جابس په میموري کې ولرو. In multi-programming, different user programs could be run when the CPU would be idle, but there was no directly instruction to user program. تر ټولو مهمه خبره په ملټي پروګرامینګ کې د مختلفو یوزرانو پروګرامونه at the same time ایگزیکیوټ کېږي کله چې سی پی یو آیډل پاتې شي. یعنی سی پی یو موږ آیډل پاتې کېدلو ته نه پرېږدو ځکه هر کله چې یو پروګرام ایگزیکیوټ کېږي او د ایگزیکیوشن په حالت کې دا یو څه ضرورت لري خو سی پی یو آیډل پاتې کېږي. په ملټي پروګرامینګ کې دا سی پی یو خپل کنټرول راخلي او بل جاب ته اسان کوي. نو سی پی یو هیڅ کله نشي کولی چې آیډل پاتې شي په ملټي پروګرامینګ کې. خو په همدغه ټیکنیک کې چې ملټي پروګرامینګ ورته موږ وایو سی پی یو د ایگزیکیوشن په حالت کې یوزر د دې توانایي نه لري د خپل جاب سره انټراکشن وکړي، خپل جاب د هینډل کې د ایگزیکیوشن په حالت کې یوزر نشي کولی چې په مستقیم ډول تعامل خپل پروګرام سره وکړي. نو د دې لپاره ضرورت پیدا شو چې یو داسې سیسټم رامنځته کړو چې دا سیسټم خو رامنځته شو چې د ملټیپل یوزرانو پروګرامونه ایگزیکیوټ کېږي. یوه خبره دا ده دا سیسټمونه په
1950 لسیزه کې رامنځته شوي. دا ټول سیستمونه په هغه وخت کې رامنځته شوي چې د پرسونل کمپیوټر آیډیا نه وه. پرسونل کمپیوټر بیا وروسته رامنځته شو. نو په هغه وخت کې دا سیستمونه اکثریت په داسې لوی سیستمونو باندې دغه اپریټنګ سیستمونه په لوی سیستمونو باندې نصب کېده چې له دې سره به ملټي یوزر وصلو د ټرمینل له لارې. اوس چې ملټي یوزر وصلي نو په همدغه وخت کې چې ملټي پروګرامینګ رامنځته شو د ملټیپل یوزرانو جاب ایگزیکیوټ کېده، خو هر یو یوزر په مستقیم ډول د خپل جاب سره انټراکشن نشو کولی. نو انجینرانو فیصله وکړه چې باید داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هر یوزر ته سپیسیفیک ټایم ورکړي تر څو د دغه سپیسیفیک ټایم په صورت کې د دوی جابس ایگزیکیوټ شي او هر یو د خپل جابس سره د ایگزیکیوشن په حالت کې مستقیما تعامل وکړي. نو په همدغه وخت کې ټایم شیرینګ سیستم رامنځته شو او لومړنی ټایم شیرینګ سیستم موږ سره شو کمپیټیبل ټایم شیرینګ سیستم CTSS چې دا په MIT چې یو انسټیټیوټ دی په دغه کې ډیولپ شو. نو د دې په خاطر چې د مین کمپیوټر یا د مین سیستم چې ملټي یوزر ورسره وصلي د هغوی پروګرامونه په داسې حالت کې ایگزیکیوټ شي چې هغوی ورسره په مستقیم ډول تعامل وکړي او هر یو یوزر ته سپیسیفیک اماونټ آف ټایم ورکول شي د خپل پروګرامونو د ایگزیکیوشن لپاره. که یوزر وغواړي چې خپل پروګرام ایگزیکیوټ کړي دا ورسره غواړي چې په ډایرکټلی په مستقیم ډول ورسره انټراکشن وکړي نو مهمه ده چې دته د سیستم ټول ریسورسز اساین شي ځکه یو پروګرام که غواړي چې ایگزیکیوټ شي دا سرټن ریسورسو ته ضرورت لري چې هغه CPU ده، میموري ده، انپوټ آوټپوټ دی. دا داسې ډیوایسونه دي چې دوی ته ضرورت لري حتما نو دا باید ورته اساین شي. او دغه سیستم چې رامنځته شوی و کمپیټیبل ټایم شیرینګ سیستم دا د IBM 909 کمپیوټر لپاره رامنځته شو چې بیا وروسته د IBM 9490 سیریز ته هم واوښته. خو په ماډرن کمپیوټرونو کې که چېرته موږ ټایم شیرینګ یا ملټي پروګرامینګ وایو نو هغه به کنسپټ داسې دی. ملټي پروګرامینګ وایو موږ داسې ټیکنیک دی په کوم کې چې ملټیپل جابس at the same time لوډ کېږي میموري ته او CPU د دوی ترمنځ 1 by 1 سویچ کېږي. کله چې یو پروګرام د ایگزیکیوشن په حالت کې انپوټ آوټپوټ ته ضرورت لري CPU ایډل نه پاتې کېږي او ډایرکټ خپل کنټرول بل جابس ته ورکوي. او په ټایم شیرینګ کې موږ به داسې وایو چې the amount of time which is given to a specific process to be executed. د هغه ټایم چې د CPU لخوا یو سپیسیفیک پروسس ته ورکول کېږي تر څو دا خپل ایگزیکیوشن پکې ترسره کړي د ته ویل کېږي ټایم سلایس. ټایم شیرینګ چې دی دا موږ سره یو داسې کنسپټ دی په کوم کې چې هر یو پروسس ته هر یو پروګرام ته سپیسیفیک اماونټ آف ټایم بیسډ آن الګوریتم ورکول کېږي چې یا به دا الګوریتم موږ سره وروسته راځي وایو اراوند ریبن وي چې دا داسې الګوریتم دی چې سرکولر کار کوي. هر پروسس ته مثلا بیسډ آن الګوریتم یو ټایم ورکول کېږي، یو ټایم سلایس ورکول کېږي، یو ټایم کوانټم ورکول کېږي، یو معلوم ټایم ورکول کېږي چې پروسس ته وایي ته باید په دغه ټایم کې چې د CPU لخوا تا ته درکول کېږي خپل ایگزیکیوشن درسره کړي. که ایگزیکیوشن دې ترسره کړه ښه خبره ده، که ترسره دې نه کړه وار درته په دوهم ځل راځي. CPU د کمپیوټر تر ټولو مهمه برخه ده او دا مهمه برخه ته د هر یو پروګرام ضرورت دی. په کمپیوټر کې چې کوم کار ایگزیکیوټ کېږي دا د CPU لخوا ایگزیکیوټ کېږي. نو د هر پروګرام ضرورت چاته دی CPU ته دا باید حتما شیر شي د ټولو پروګرامونو ترمنځ او خپل ټایم باید شیر کړي د ایگزیکیوشن ټایم چې دا ټایم ته څه ویل کېږي ټایم سلایس. In modern computer time sharing means sharing of CPU time among several processes for execution. Slide. Preemption and non-preemption operating system. ټولو مهمه خبره ده. دا مخکې چې موږ تاسو ویل ملټي پروګرامینګ هلته شاید دا خبره ما کړې وي. ملټي پروګرامینګ موږ سره داسې اپریټنګ سیستم دی یو داسې ټیکنیک دی چې هغه نن پریمپشن دی. دا خبره دلته ما کړې خو مې نه ویله. ملټي پروګرامینګ از نن پریمپټیو اپریټنګ سیستم یو داسې اپریټنګ سیستم دی کوم چې نن پریمپټیو دی. نن پریمپټیو اپریټنګ سیستم هغه اپریټنګ سیستم ته ویل کېږي په کوم کې چې د CPU کنټرول یو جاب ته اساین شو یوزر دا توانایي نه لري
چې د سی پی یو کنټرول دی راواخلي د همدغه جاب څخه او بل چاپ ته دی اساین کی. نو په همدغه خاطر باندې یوزر په مستقیم ډول په ملټي پروګرامینګ کې د خپل پروګرام سره انټراکشن نشو کولی ځکه چې دا نن پریمټیو اپریټینګ سیستم دی. خو ماډرن ملټي پروګرامینګ اپریټینګ سیستم چې څومره دي دا ماډرن چې دي دا بیا پریمټیو دي ځکه پریمټیو نه وي ملټي ټاسکینګ نشي کولی. او پریمټیو د څه په اساس دی؟ د ټایم شیرینګ په اساس دی چې ملټي پروګرامینګ راغی ملټي ټاسکینګ ټایم شیرینګ دا ټول به پکې امپلیمنټ وي. خو دا اوسني ماډرن ملټي پروګرامینګ درته ښایم په هغه وخت کې ملټي پروګرامینګ نن پریمټیو. اوس ولې پریمټیو دی؟ ځکه ټایم شیرینګ موږ سره دی. د ټایم شیرینګ په اساس باندې کولی شو موږ داسې ټیکنیک دی چې یو وظیفې ته یو جاب ته سپیسیفیک ټایم ورکو. ملټي پروګرامینګ موږ سره څه کوي؟ ملټیپل جابس لوډ کوي میموري ته. ټایم شیرینګ د هر یو جابس ترمنځ د سی پی یو ټایم څنګه کوي؟ شیر کوي. نو ملټي ټاسکینګ هم رامنځته کیږي او پریمپشن هم رامنځته کیږي. Preemption means the CPU can be taken away from running process before it finishes. Preemption هر کله چې CPU خپل کنټرول یا CPU خپل ټایم یو جاب ته اساین کی په همدغه وخت کې یوزر کولی شي چې د سی پی یو کنټرول واخلي او بل جاب ته اساین کړي. دته ویل کېږي پریمپشن. خو نن پریمپشن بیا د برعکس دی. که چېرته سی پی یو یو جاب ته اساین شوه یوزر نشي کولی د سی پی یو کنټرول واخلي او بل جاب ته اساین کړي. دته ویل کېږي نن پریمپشن